السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. یو مهم شی دی چې هر انسان یې په ژوند کې لټه کوي. بیلابیلې لارې تجربه کوي چې ترڅو دغه څه ته ورسیږي. مال لګوي، نور هر د ژوند امکانات مصرفوي چې بالاخره دغه څه ترلاسه کړي. خو دغه انسانان د دې امر ترلاسه کولو کې تېروتې دي. لاره یې غلطه کړې ده. اصلي لار یې پریښې په ډېرو کږو وږو لارو دغه هدف ته ځان ورسوي، په داسې حال کې چې لاره ډېره اسانه ده خو دوی کږه کړې. اصلي لاره یې ډېره لنډه او ډېره ارزانه ده. دغه انسانان که مال لګوي او که هر بل کوښښ کوي چې دغه هدف ته ورسیږي، د دوی پایلې هیڅکله مثبتې مکملې نتیجې نشي درلودای. ځکه یو هدف ته چې څوک په لاره باندې ورځي، نو مهمه دا ده چې هغه لار صحیح وي او مستقیمه وي او همغه امر ته ورسیږي. کېدای شي ځینې انسانان دغه هدف ته نسبي ورسیږي، خو په مکمله توګه یا په بشپړه توګه دغه هدف ترلاسه کولو لار ډیری انسانانو غلطه کړې ده. اوس دغه څه شی دی چې دومره مهم دی او هر انسان یې په خپل ژوند کې د ترلاسه کولو لټه کوي. خوشحالي، هوساینه، سکون، نیکمرغي او یا خوشبختی. آیا تاسو ته هم همدغه امر مهم دی؟ ترلاسه کول یې غواړئ؟ نو راځئ دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ. خو مخکې له دې چې ویډیو یا بحث پیل کړو، لطفاً په دې چپ اړخ کې د سبسکرایب د سره بټن کلیک کړئ او ترڅنګ دغه د زنګ بټن هم کلیک کړئ، ترڅو هر نوې ویډیو چې زه خپل چینل ته ورزیاتوم تاسو ته هم خبر درکړل شي چې ما نوې ویډیو اچولې ده. راځئ خپل بحث پیل کړو. یو ډله انسانان دي چې د خوشحالي، نیکمرغي او سکون ترلاسه کولو لپاره ګڼ مال لګوي، ښکلې بنګلې جوړوي، تر ټولو قیمتي موټرې اخلي او هر هغه کار کوي چې د دوی زړه یې غواړي، خو بالاخره خوشحالي او سکون نه ترلاسه کوي. او کله دغه انسانانو پوښتنه وکړي چې آیا په ژوند کې خوشاله یې؟ آیا ژوند دې خوشاله دی؟ آیا له خپل ژوند راضي یې؟ نو دوی به درته وایي چې ورک یې که، دا ژوند هیڅ هم نه دی، له دې ژونده مرګ هم ښه دی. یوه بله ډله انسانان د مال لګولو له لارې خپل هدف ته ونه رسیږي. دوی د شهرت لیوني شي، د شهرت له لارې غواړي چې هوسا او ژوند او نیکمرغي ترلاسه کړي. ځینې خلک بیا د سیاست له لارې غواړي چې قدرت ترلاسه کړي او له هغه ځایه خپله خوشحالي او هوساینه تضمین کړي. خو نه یوازې دا چې دوی دغه څه کې خوشحالي نه ترلاسه کوي، بلکې لا ډېر هم نارامه کیږي او ژوند یې له بدبختیو ډک شي. ولې داسې کیږي؟ ولې دغه انسانان د مال په لګولو، د شهرت په ترلاسه کولو، د قدرت په ترلاسه کولو خوشحالي، نیکمرغي او سکون نه ترلاسه کوي؟ یو وړوکی دلیل لري، هغه دا چې دوی لار غلطه کړي. نو دا کومه لار ده چې انسان پرې خوشحالي او سکون ترلاسه کولی شي؟ تاسې به ډېر داسې فقیر خلک لیدلی وي چې مال او هیڅ نه لري، خو دومره خوشحاله وي چې اندازه یې نه کیږي. برعکس به مو داسې کسان لیدلی وي چې هر څه لري خو خوشحالي نه لري. یو جاپانی میلیاردر دی چې د ژوند ټول خوندونه یې تجربه کړي، خو بالاخره پوهیږئ څه ډول مړ شو؟ ځان وژنه یې وکړه. د یو لیک لیکلی و، په لیک کې ویلي و چې د هر څه مزه یې څکلې، خو د مرګ مزه یې نه وه څکلې او له همدې امله یې ځان وژنه کړې. نو ای زما وروره، د چاپېریال خوشحالي نسبي ده. په بهرنیو اسبابو باندې خوشحالي په سمه توګه نشي ترلاسه کېدای، ځکه خوشحالي احساس دی او احساس د انسان په داخل کې وي. هر هغه انسان چې خپل خوشحالي په خپل داخل کې ونه مومي، د هیڅ کله په دې نه توانیږي چې خوشحالي بهر په اطراف کې، په چاپیریال کې او یا په بهرنیو اسبابو باندې ترلاسه کړي. ځکه ته به داخل کې ځان اول خوشاله کې، بیا بهر اطراف کې که خوشحالي نه وي ته به همیشه خوشاله یې.
نو اوس به پوښتنه دا وي چې په داخل کې خوشحالي څنګه ترلاسه کړم. یوازې لاره یې دا ده چې د الله تعالی په اوامرو او د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سپارښتنو باندې په سمه توګه عمل وکړو. کله چې انسان د الله تعالی اوامرو ته تابع شي او د اسلام هغه منهج او تګلاره په سم ډول باندې په ځان پلي کړي، اتومات ډول باندې د خوشحالي له داخله سرچینه اخلي او دغه سرچینه د همیشه د هوساینې او نیکمرغۍ پر طرف بیایي. که غواړئ رښتینې خوشحالي ترلاسه کړئ، له داخله سرچینه اخلي او داخلي سرچینه په د الله تعالی په ذکر، په لمونځونو باندې، د شپې ناوخته په تهجد باندې، له والدینو سره نیکي باندې، له عامو خلکو سره، له غریبانو سره په مرسته باندې او داسې نورو خیریه کارونو باندې ترلاسه کیدای شي. نه دا چې مال پرې ولګوي، نه دا چې شهرت ترلاسه کړي او نه دا چې قدرت ترلاسه کړي. د دغه خوشحالي او نیکمرغي ترلاسه کولو لپاره مال هیڅ څه ته اړتیا نشته. خوشحالي له داخله سرچینه اخلي او له داخله یې پیدا کړئ. خوږو ملګرو کې فکر کوئ دا پیغام مهم دی او باید ستاسې تر ملګرو ورسیږي او تاسې پر دوی لورینه لرئ. لطفا دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. ما ته به یې د جوړولو او تاسې ته به یې د شریکولو ثواب ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.